اسلامي امارت وایي چې چمن دروازه کې پاکستاني ځواکونو 3 افغانان ټپیان کړي دي. سلام ستړي مشئ په موکړی د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په کندهار کې د افغانستان اسلامي امارت ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستاني پوله ساتو ځواکونو په ډزو کې د 3 افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په کندهار کې د امنیه قومندانۍ پرون چهارشنبه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ټپیانو کې یو سپینګیری او 2 ماشومان شامل دي. تر اوسه د ډزو انګیزه معلومه نه ده، خو د قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ پر مخ پرانیستې ده. دا چې د پرونۍ پیښې پر مهال د افغانستان اسلامي امارت پوله ساتو رښتیا هم ډزې کړي او که نه، تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه څه نه دي ویلي. تیره میاشت په تورخم بندر کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني لوري د ډزو د تبادلې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لار بنده وه چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونې په وینا سوداګرو ته 3 میلیونه ډالرو زیان واړاوه. خو بلخوا د پاکستان پوځ وایي چې د چمن په سرحد کې د اسلامي امارت یو ساتونکي په ملکي خلکو ډزې کړي او 2 تنه یې وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي دغه پیښه د چهارشنبې په ورځ اکتوبر 4 نیټه شوې ده. همدغه ورځ د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اساس په دغه ډزو کې یو بل ماشوم هم ژبل شوی دی، خو وایي چې پاکستاني ځواکونو د نورو تلفاتو د مخنیوي لپاره له ډېر زغم څخه کار اخیستی دی. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې د دغو ډزو د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي او د افغانستان اسلامي امارت یې هم تر اوسه لا په اړه څه نه دي ویلي. د پیښه داسې مهال شوې ده چې د پاکستان حکومت په یو تازه اقدام کې پریکړه کړې ده چې له پاسپورت او ویزې پرته به هیڅ افغان ته اجازه ورنکړي چې پاکستان ته داخل شي. همدغه راز پاکستان اعلان کړی چې د نومبر له میاشتې وروسته به له خپلې خاورې څخه هغه افغانان شړي چې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې باید په دې پریکړه له سره غور وکړي.